سلامونه ملګرو، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نړۍ تر ټولو خطرناکه او اسرارناکه سیند برهمپوتر چې د اسام اشوکا په نوم سره هم یادیږي. داسې یو سیند دی چې هیڅوک نه پوهیږي کله به دا سیند خپله لاره بدله کړي، کله به ټول کلی تر هغه سیند لاندې سي. د انجنیرانو لپاره پر دې سیند باندې عادي پل جوړول هم لکه د ځان وژنې یو خوب داسې و. خو فکر وکړئ چې د 19 کیلومتره اوږد کانکریټي جوړښت چې د اسمان تر وریځو پورې غځېدلی وي او د توپاني سیند پر سر تیریږي. نن موږ تاسو ته د اسام اشوکا پر سیند باندې د یو جوړېدونکي پله په اړه باندې خبرې کوو. دا یوازې یوه ساختماني پروژه نه ده، بلکې د هند یو نه لیدل کېدونکی دفاعي دیوال دی چې اواز یې تر بیجینګ پورې رسیږي. ولې د LNT انجنیرانو د جاپان پټه ټکنالوژي وکاروله؟ داسې ټکنالوژي چې د سویډن او جرمني کارپوهان یې هم حیران کړل. او ولې د هند حکومت پر دې 19 کیلومتره پل باندې 15,000 کروړه هندي کالدارې ولګولې؟ نن به موږ تاسو ته د دې ژورې پروژې په اړه باندې یو څه معلومات درکړو، هلته چې ښایي هیڅ چا د تلو جرأت نه سوی کولی. د دې ویډیو په پای کې به تاسو پوه سئ چې دا پل به څنګه د هند برخلیک او امنیت بدل کړي. تر هر څه مخکې راځئ پوه سو چې دا څه شی دی. دا پل چې ټوله اوږدوالی یې 19.28 کیلومتره دی. دومره لوی دی چې که ته د دې پل پر یوه سر باندې ودرېږې، د بل سر لیدل درته ناشونی ښکاره کېږي. اوس مهال د هند تر ټولو اوږد پل بوپین هزاریکا دی چې 9.15 کیلومتره اوږدوالی لري، خو دا پل به تر هغه پله 2 چنده لوی وي. دا پل د اسام دوباري ښار د میګهالیا سره نښلول کېږي. دا د ملي لویې لارې 127 تر ټولو مهمه برخه ده. که تاسو نقشه وګورئ نو دا پل د بنګلادیش پولې ته ډېر نږدې دی. دا هغه سیمه ده چیرې چې د برهمپوتر سیند تر ټولو پراخ او ژور دی. د سیند ژوروالی او لاندې خاوره دومره بې ثباته ده چې عادي د کانکریټو میلان هلته نسي ټینګېدلی. له همدې امله دلته ډیپ ویل فاونډیشن کارول سوی دی چې ډېر ژور او تر ځمکې لاندې غځېدلی بنسټ دی. اوس پوښتنه دا ده چې دې پل ته څه اړتیا وه؟ د لسګونو کلونو راهیسې د پلباري او دوباري اړیکې یوازې د بیړیو په واسطه سره کېدلې. د 4 میاشتو باراني موسم کې کله چې به دا سیند توپاني سو، دا سفر به د خلکو لپاره د مرګ په شان باندې و. که څوک د سړک له لارې څخه وها غاړې ته تګ وغواړي نو باید 212 کیلومتره لاره تېره کړي او 8 ساعته سفر وکړي. د ناروغ لپاره دا 8 ساعته د ژوند او مرګ ترمنځ واټن دی. خو دا پل به دا 8 ساعته سفر یوازې د 20 دقیقو په یو خوږ سفر سره بدل کړي. اوس راځي هغه پټ راز چې حکومت یې نه ښکاره کوي. دا سیمه د هند چکن نیک ته ډېره نږدې ده. هماغه تنګه لاره شمالي هند له هغه بلې غاړې سره نښلوي. چین تل هڅه کوي چې د جګړې په صورت کې دا لاره بند کړي، خو دا پل د هند لپاره بي پلان هم دی. که اصلي لاره بند سي نو د هند پوځ کولی سي د دوباري یعنی بلپاري پل له لارې ټانګونه، میزایلي سیسټمونه او زرګونه عسکر په 100 ساعتونو کې اروناچل او میګالا پلو ته ورسوي. دا پل یوازې د خلکو لپاره نه بلکې د چین پر وړاندې د هند یوه خاموشه دفاعي وسیله هم ده. خو دا پل جوړول اسانه کار نه دی. د LNT انجنیرانو ته 3 غټې ستونزې مخې ته ولاړې دي. اوله ستونزه د دې سیند تیز جریان چې کانکریټ تر کلکېدو مخکې وړي. دویمه ستونزه د سیند لاندې خاوره چې کلکه نه ده بلکې نرمه ده یعنی ریګ دی. درېیمه او تر ټولو خطرناکه ستونزه دا سیمه د دنیا په هغه 5 سیمو کې راځي چې ډېرې زلزلې پکښې کېږي، یعنی د نړۍ له خطرناکو زلزلو لرونکو سیمو څخه ده. دلته جاپان د هند مرستې ته راغلی. جاپان انټرنیشنل کوپریشن ایجنسي نه یوازې 4,999 کروړ روپۍ مرسته وکړه بلکې خپله د زلزلې ضد ټکنالوژي هم له هند سره شریکه کړله. په دې پل کې اکسټرا ډوزډ ټکنالوژي کارول سوې ده. د کیبلونو زاویه داسې دقیقه ټاکل سوې ده چې که 8 درجې زلزله هم راسي پل ښورېدلی سي خو ماتیږي نه. د میلانو لپاره ځانګړی سیلف کمپیکشن کانکریټ کارول سوی دی چې په اوبو کې هم خپل قوت له لاسه نه ورکوي. آیا پوهېږئ چې جاپان ولې د هند په شمالي ختیځ کې دومره پانګونه کوي؟ دې ته انډو پیسیفیک سټریټیجي وایي. جاپان غواړي چې د هند اړیکه له میانمار، ویتنام او تایلند سره پیاوړې سي تر څو د چین ون بیلټ ون روډ پروژې ته مقابله ورکول سي. دا پل هم د همدې نړیوال سیاست یوه برخه ده. د دې پروژې څارنه نړیوالې او غټې کمپنۍ کوي او قرارداد یې د هند تر ټولو باوري شرکت LNT شرکت ته ورکول سوی دی. زرګونه انجنیران او کارګران شپه او ورځ دلته کار کوي، په داسې حال کې چې تودوخه له 40 درجو څخه پورته ځي او د باران پر مهال باندې هر څه تر اوبو لاندې کېږي.
د دې پروژې د بنسټ ډبره په 2021 کال کې کېښودل شوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې پل کار 85% خلاص شوی دی. د سیند په منځ کې د میلانو قطار ولاړ دی. رسمي نیټه د 2028 کال دسمبر ټاکل شوې ده. خو د کار چټک پرمختګ ته په کتو سره کارپوهان باور لري چې ښایي تر 2027 کاله پورې دا پل پای ته ورسیږي. کله چې د دې پل کار خلاص شو، نه یوازې موټرونه به ورباندې تیریږي، بلکې د شمال ختیځ برخلیک به هم بدل شي. دا به د بوتان، هند او بنگلاديش ترمنځ مستقیم دهلیز جوړ کړي. د بوتان ډبرې او د شمال ختیځ چای به مستقیم د بنگلاديش بندرونو ته ورسیږي. د میګالایا زده کوونکي به د آسام پوهنتونونو ته په اسانه سره ولاړ شي او د آسام ناروغان به په 100 دقیقو کې د میګالایا روغتونونو ته ورسیږي. ملګرو، دوباري پل یوازې د سیمنټو کانکریټ او د کیبلونو مجموعه نه ده. دا د هند د پرمختګ کیسه ده. هغه هیواد چې ننګونې په فرصتونو سره بدلوي. دا د شمال ختیځ اقتصاد ته یو نوی زور ورکوي. بزګران به خپل حاصلات ژر بازار ته ورسوي. ناروغان به پر وخت درملنه ترلاسه کړي او زده کوونکي به غوره تعلیمي فرصتونه ترلاسه کړي. کله چې تاسو پر دې 19 کیلومتره اوږده پل باندې سفر کوئ، نو دا په یاد ولرئ چې دا د زرګونو بېنومه اتلانو د خولو برکت دی او دا د هغو د تکلیفونو او خواریو نتیجه ده چې دا پل جوړ شوی دی. اوس به تاسو وایاست چې دا خو د هندوستان د پرمختګ یا د هندوستان د پروژو په اړه باندې تاسو ویډیو جوړه کړې ده. داسې پروژو ته په افغانستان کې هم ډېره اړتیا لیدل کېږي. که د ښار په منځ کې وي، که د سیند پر سر باندې وي، که د یوه ولایت څخه تر بل ولایت پورې وي، که د ښایست لپاره وي او که د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره وي. د دې ویډیو مطلب مو دا دی چې باید په افغانستان کې هم همداسې کارونه وشي. راځئ په خپل هیواد کې هم همداسې پلونه جوړ کړو او همداسې پرمختګونه وکړو لکه په نورو هیوادونو کې چې روان دي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ چې د افغانستان په کوم ولایت کې او د کوم سیند پر سر باندې همداسې پله ته ضرورت لیدل کېږي. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.